نه نو ته په ما پسې راکوزېږې هم نو لکه 1 घन्टा फ्लाइट دي دی اوس دغه ځای کې 20 منټ کې به رسېدلی او زه به بل اوس بیا راځې زمانه کور ته په ټایم راځه او ور بندوه او بهر به ناوخته پورې نه ګرځې صحیح ده سلامونه دوستانو زه روان یم ایډلیډ ته ارشد خان ډراپ کومه د ګاډي نه راکوز نه شو افسر افغان چې کله هغه مرۍ د یخ نه اواز راوکاږي هغه کوشش کو خو خلک دي نشم کولی ما دا خیال و چې ما په ډېر صحیح ټایم ټیکټ اخیستی دی اوس خو رڼا ده خو دلته 9 بجې لمر پرېوځي د مازدیګرې یا د ماښامې نو کله چې موږ څنګه جاز ته وخېږو داسې به تیاره شي بیا به سخت ښکاري Thank you. چې چېرته لاړ شو ورسره یې پې وران کړي په اسټرالیا کې به جاز چېرته نه وي دغه شی لیټ شوی ما خپل لیټ کړو یو خو دې شي دومره تنګ کړی یم که نه قسم په خدای بس دغه حل دی نو چې څنګه جاز ته وختمه 3 ساعت مې لیټ کړو نو اوس سنګریز خان راغلی دی او ګلزار صاحب راغلی دی هغه مې پې کېښول که ته غواړې چې کوم ځای دی تاسو به زما په دې شاته باندې ګورئ دا کم غټ غټ بلډینګونه چې دي چې د ګټې وداني ده او شیشه پکې کمه ده د دې کړکۍ دا ځای پکې شته خو کم دی دا زاړه دا 1.5 کاله زاړه بلډینګونه دي خو دې خیال ساتي او دغه شان تر اوسه پورې روان دي اوس که تاسو زما دې اړخ ته وګورئ ښی لاس ته مې وګورئ دا نوي بلډینګونه دي ماربل صاحب او زیاتره یې څه چې د شیشې دا کولا به وي زما یقین نشته چې دا دې نه موږ هیریټیج رخکو دا موږ بیا وساتو خپل را روان نسلونه ته ووایو چې یاره په 2000 کې به دغه شان آبادیانې کېدې دغه چې دي دغه ډېر مضبوط دي ښه غټې غټې ګټې په یو بل له پاسه پرتې دي او موږ یې ساتلی شو دا 2000 کاله هم ساتلی شو 3000 کاله هم ساتلی شو بشرط د دې چې موږ د دې خیال ساتو زه نه یم خبر چې تاسو به هم زما په شان په دې زړو ودانیانو باندې به ستاسو مینه راځي او ستاسو به خوښ وي بنسبت د دې نوي ډول سینګار د ماربلو د شیشو نه ډک بلډینګونه چې دي دا مړاسې قدرتي په ما خلکي ستاسو څنګه پړیو خلګي او کنه دا نوي چمک دمک والا د خوند درکوي ما ته په کمنټ کې خامخا دا ټرین سټیشن دی 1850 کې دا د ټرینونو دپاره کولاو شوی بیا ټیم په ډیم په دې کې کار شوی دی او لږ ډېر بدل شوی خو بیا هم دی غواړي چې هغه زوړ روغان چې دی هغه یې برقراره شي او خلک دې ته د تاریخ یو حصه ووایي او دي ګرځولې هم ده دلته پلیټفارم دي چې راځي او ټرینونه پکې ودرېږي تاسو دلته وردننه کېدی شي خپل
کارت چې دی هغه سوایپ کې د پوسټ تاسو لیدلی و پېښور لاهور کې او ډایرکټ دننه تللی شي. نو د یو نیم سل یا د 180 کالو زوړ ټرین سټیشن چې زمونږ د میټرو سټیشن یا د بي آر ټي د هر یو سټیشن نه په زر چنده ښه دی او ښه په کار راوستلی کېږي. مننه. دلته نن د راشد خان د میچ دی دا د هغو هوم ګراونډ دی کوم ټیم نه چې هغه لبه کوي ډیلیټ سټرایکس هغه ګراونډ دی نو ګڼو ورته ډېره زیاته ده. الله دې وکړي چې بریالی شي. تاسو به پر روان ویډیوګانو کې تاسو وګورئ چې دلته په هر ښار کې یو بوټانیکل ګارډن وي چې هلته ډېرې زیاتې ونې وي او ډېر زیات بوټي وي. نو دا څومره الودګي چې رغېږي څومره ګاډي چې چلیږي انسانان چې ساه اخلي د دې د ماحول هم په دغه شان ونو او بوټو باندې دی کنټرول کوي چې اکسیجن لیول برابر کړي او کاربن ډای اکساید کم کړي. نو راځئ چې د ایډلیډ بوټانیکل ګارډن ته لاړ شو. دا یو بوټی دی د یو بوټي څانګې او بیا غټې غټې پاڼې دي. نو زه یې درته ایکسپلین کوم خو تاسو له غوږ کېږدئ. دا یې منځ دی مطلب زیله ده دا دې بیا څانګ ورتلي یوه پاڼه ده دا بیا بله ده هغه بله ده. ګوره صرف په دې مرض موږ نه یو اخته. دلته یې لیکلي دي ګلدودین لب مرخڼی دا یې لیکلي ګل پریحانه مینه د سمندر خان. نو دا هر ځای کې شته. الله مو خوشحاله ساته په عشق کې کامیاب و ناکامو خلکو. Are you all my personal ګلزار لاله زموږ سره د دې ځایي کس دی. نو ګلزار لاله د دې ټاون په باره کې راته څه ووایه. ډېره مننه فیاض خان چې دا یو جرمن ټاون دی د جرمن خلکو چې دی نو آباد کړی دی او دا ډېر تاریخي دی. تاریخي په دې سنس کې دی چې دلته څونه بلډینګونه دي که نه نو دا هیریټیج ګرځولی شوی دی. مطلب دلته خلک راځي سیل لا بلکې دلته خلک چې کله خپل تاریخ باندې شاته 200 کاله تاریخ باندې نظر اچي نو د دې ځای نه صرف دا چې بلډینګونه ګوري بلکې دلته چې څوک واک کوي نو دلته یو ویلیج میوزیم جوړ شوی دی چې په هغه کې د هغه 200 کاله مخکینی سایکلې د هغه ځای چې کوم کور کې چې کوم د سامانونه سازېدل په کوم ټولز باندې چې سازېدل د هغه ټولز یې پکې پریزرو کړي دي. نو تاریخ ته د دې خلکو چې کوم اپروچ دی هغه ډېر زیات پازیټیو دی او دغه وجه ده چې د دې شاته د ترقۍ راز هم دا دی چې دوی کوم قومونه چې خپل تاریخ نه ورکوي نو هغه قومونه دنیا چې دی نو د هغې عزت کوي هغه ورکېږي نه. دلته اوس موږ په گورنر هاوس کې یو. ګلزار لاله دا تاریخي پس منظر تاسو که د دې ووایئ. تاریخي پس منظر د دې دا دی چې دا گورنر هاوس و دلته به گورنر کېناستو. ماونټ لافټي هاوس دی سمیټ دی او دلته اوس دی کې هوټل کولاو شوی دی او پبلک
سنټر دی، مطلب عوام چې دی نو راځي دلته کینی. نو دا یو ایج دی چې یاره خلکو ته کلاو دی او هریټیج هم دی، نو ډېر مینټین دی، ډېر زیات مزیدار ځای دی. لاندې ټوله ویلي ښکاري د بره نه. او دویمه دا ده چې 1836 یعنې دا د دې هغه دغه دی، نو اټ از لایک ډېر مینټینډ او ډېر اوس هم چې دی نو ډېر لایولی دی، لکه خلک پکې ناست دي، هغوی پکې ډینر کوي، دغه کوي. ډېر زیات دلته ودونه مدونه چې کوم یا ویډنګز دي دلته خلک راځي دلته. دا ډېر ښکلی نظاره ورکوي، ډېر ښکلی سین دی، ډېر ګرین دی او ډېر هسټوریکل. ګاډي کې زموږ نه ګلزار لاله سنګریز روان دي او موږ ځو یو جزیرې ته. د اسټرالیا جزیرې چې دي دا ډېرې مشهوره دي. نو سنګریز خان وایي دومره پیسې وګټئ، دومره پیسې وګټئ، خپلې یو که پردي چې په اسټرالیا کې پې جزیره واخلئ. نو موږ ځو جزیرې ته او کوشش به کوو چې د هغې نه موږ ډرون اوچت کړو او تاسو ته وښایو چې یاره د اوبو په منځ کې دا جزیره چې وي دا څنګه وي. Are you all my personal dreams? ګوره زمونږه انسانان کار نه کوي. دلته وروره یې لیکلي دي وایي کم اسونه به نن کار کوي او بیا راته وایي چې دا ښځه خاوند دي. د ښځې نه ایزابیله نوم دی او د سړي نه سکوټي. کار یې په ختمېدو دی، بس مازدیګره دی، اوس به ځي کور ته. په دې پل چې ور واوړې جزیره شروع شي، یا خو هره ورځ دلته هوا داسې وي یا په دغه ورځ زموږ بدقسمتي وه او په دې بدقسمتۍ باوجود موږ دلته ډرون اوچت کو چې هغه زموږ نه سیلی په مخکه کو. د ډېر محنت او منډو تړنو نه وروسته هغه زموږ په لاس راغی. هم د دې یېرې سره زه دا ویډیو ختموم چې ستاسو به خوښه شوي وي او زما یوټیوب چینل به خامخا سبسکرایب کوئ. تاسو ځان له جزیره اخلئ، که په خپلو پیسو اخلئ که د عوام په پیسو اخلئ، نو ډېره ښه شانداره هوا به تاسو ته میلاویږي. نو اوړی چې دلته تېری که نه سخته مزه به کوي.